په دې ویډیو کې ګوري دوستانو په صراحت سره وایي علي خدای ده او خدای علي ده. د علي جسم د خدای جسم ده او د خدای جسم د علي جسم ده. دا ویډیو زه درته ښکاره کوم اوس. ګوري تبیر ته له سره کړه علي خدا است په صراحت علي خدای ده. علي خدای ده. ګورې دا په ایران کې ده. دا په ایران کې ده. تی پسې پرېږده. زه قسم خورم به ابای علي یعنی د علي په پلار باندې پرېږده پسې نفس حق علی نفس های علی پرېږده پسې علی جان خدا خدا جان علی یعنی علي جان خدا لدينا مخکې علي جاني خدا یعنی د علي رضی الله عنه دا جسم دا د خدای جسم ده او خدا جاني علي او خدای د علي رضی الله عنه جسم ده. جاني خدا جاني علي جاني علي جاني خدا. استغفر الله. دې پسې پرېږده. خدا علي دا دغه بعضې خلقو ته مې په دې خاطر باندې دغه د دې ملایان چې ورته وایي چې وایي د علي رضی الله عنه د خدای جل وعلا په منځ کې وایي دوه فرقونه دي نور فرق وایي نه لري. یعنی علي پیدا شوی ده او بنده ده. نور چې څومره قدرت الله لري څومره قدرت سي الله لري څومره علم سي الله لري دومره قدرت او علم وای امام علي لري. استغفر الله. دلته په صراحت سره درته وایي سي علي خدای ده او خدای علي ده. علي جاني خدا خدا جاني علي یعنی استغفر الله. علي ځان دی خدای ده خدای ځان دی علي ده. العیاذ بالله. استغفر الله العظیم. په دنیا کې چې د دنیا بدترین مشرکین راوغواړي په خدای قسم که داسې عقیده لري. کل خیر سي محترم. بدترین مشرکین چې د دنیا راوغواړي په خدای قسم که داسې عقیده لري. بالکل خیر سي. اوس چاته ووایې په چا ایماني دا عقیده د یهودو لا په خدای قسم که داسې عقیده وي. د نصاراو لا داسې عقیده داسې نصارا وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی ده. العیاذ بالله. استغفر الله. خدای د خدای زوی نه ګڼي له خدای سره برابر ګڼي. استغفر الله العظیم. په دې بړه چنار کې یو هغه څه ما درته ښودلی تقریر یې ورته کول وای نبی علیه السلام د علي رضی الله عنه په جسم داسې پښه کېښودله نو وای الله جبریل علیه السلام ته وویل چې ورسه د ما پیغمبر ته ووایه چې ای ما پیغمبره ای رسوله سترګې وغړوه د ما په جسم باندې د پښه ایښې ده. په صراحت سره څه وایي وایي جبریل علیه السلام ورته راغلل او نبی علیه السلام ته وویل چې ای رسوله په دغه شکل لکه داسې سترګې وغړوه د علي جسم د ما جسم د تا د ما په جسم خپه ایښې ده. استغفر الله العظیم. په دغه الفاظو قسم په خدای د باړه چنار هغه صاحب ده خپلو خلقو ته دغه کوي. رسول الله کله خپه و چاته که غواړي څه د علي بدن باندې د علي ولي باندې خپه کېږدوي مصدر الهي نه الله جبرائیل ته غږ وکړو جبرائیل فوراً ځمکې ته لاړ شه رسول ته وایه ته لږې سترګې خو علي ته وغړوه ته د خپې چا باندې کېږدې د علي سترګې یې ما غونده د علي بدن یې ما غونده د علي لهجه یې ما غونده د علي وجود یې ما غونده دا بوتونه مانا شي ته د خدای بدن یې خپې کېږده
کوي. الله اکبر. دا ویډیو ما ډیره پخوا درته ښودلې وه، خو هغه خبرې مې دغسې درته وکړې دي. یعنې وایي رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم هغه روایت کې چې راځي چې نبي علیه السلام د علي رضی الله عنه په پښه ورکېښوده یا یې په ملا پښه ورکېښوده. الله وایي جبریل علیه السلام ته وویل چې ورسه دي ما رسول ته ووایه. او نو جبریل علیه السلام راغلی او رسول الله ته یې وویل چې ای د ما رسوله علي ته سترګې وغړوه. د علي سترګې د ما غوندې، د علي روح د ما غوندې، د علي جسم د ما غوندې. تاسې پښه په علي باندې ایښېدلې خو سترګې وغړوه د ما په جسم. الله اکبر. سجاد سوال کرد دعوای آسمانی ها سر چیه؟ فرمود دعوای آسمانی ها سر علیه. وای د امام سجاد نه چا پوښتنه وکړه چې د آسمانیانو دعوا په چی شي باندې ده؟ وای په علی رضی الله عنه باندې دوی دعوا ده. گفت دعوای آسمانی ها که جای خودش، این حدیث رو میخوام بشنوی. گفت نه دعوا تو آسمانی هاست، دعوا سر 4 ملک مقربه، سر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیله. گفت په دې څلور ملائکه باندې دا دعوا ده چې د چا افضلیت زیاد ده. چرا؟ فرمود جبرائیل داره فخر میفروشه به همه، میگه من از همتون بالاترم. زمان میگن چرا؟ میگه زمانی که خدا مرا خلق کرد گفت تو را خادم علی قرار دادم. کله چې جبرائیل علیه السلام وایي فخر کوي په دې خبره باندې چې الله زه خلق کړم دې د خاطره چې ته د علی خادم یې. میکائیل آمد گفت اسرافیل آمد گفت مقام من از تو بالاتره. گفت تو چرا؟ گفت زمانی که خدا مرا خلق کرد گفت تو را گهواره جنبان علی قرار دادم. اسرافیل علیه السلام به هغه چې الله وایي زه خلق کړم دې د خاطره چې ته هغه ته ټال ورکړې علی رضی الله عنه. الله اکبر. میکائیل آمد گفت من از شما بالاترم. گفت تو چرا؟ گفت شب لیلة المبیت خدا مرا فرستاد گفت برو از طرف من خدا دو لب علی را ببوس. بالا به میکائیل علیه السلام وایي چې ته د په لیلة المیقات کې چې ته د علي رضی الله عنه شونډې زما طرف نه ښکل کړه. اسرائیل آمد گفت من از همتون بالاترم. گفت چرا؟ گفت من ملک الموتم، جان هر مؤمن یا کافر رو که بخوام بگیرم باید برم از علی اجازه بگیرم. الله استغفر الله استغفر الله. الله اکبر. وایي زه چې د دنیا کې ملک الموت وایي ورته وایي چې په دنیا کې د هر کافر و مسلمان روح چې زه اخلمه نو زه باید لاړ شم له علي رضی الله عنه اجازت واخلم. استغفر الله العظيم. د علي رضی الله عنه اجازت واخلم. د موږ خلق ملامت نه دي، د موږ په خلقو باندې زه ډارېږم چې په ورځ قیامت له شیو نه مخکې دوی جهنم ته لاړ نه شي. بالغارسه. په الله قسم زه په دې باندې ډارېږم. دا اوس لمونځ هم کوي په دنیا کې، روزه هم نیسي، زکات هم ورکوي، اودس هم کوي، خو زه په دې ډارېږم چې داسې نه په ورځ قیامت دوی له شیو نه مخکې جهنم ته لاړ شي. په څه خاطر؟ چې دغسې خلقو ته دوی ورونه وایي. فرقی بین خدا و علی مرتضی نیست. علی مرتضی رو چجوری میبینیم؟ آیا خدا وای علی او په خدای په منځ کې فرق نشته. هغه ته تاسو څنګه ګورئ؟ علی ته تاسو وایي علي ته رو این طرف میبینی؟ تاسو وایي علي ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ د علي او د الله په منځ کې وایي فرق نشته. ځه استغفر الله. خی دوباره واورئ. فرقی بین خدا و علی مرتضی نیست. علی مرتضی رو چجوری میبینیم؟ آیا خدا رو این طرف میبینی؟ علی مرتضی رو اون طرف؟ خدا رو دور از علی مرتضی، علی مرتضی رو دور از خدا میبینی؟ این که شرک بت پرستیه. هرچه خدا دارد علی مرتضی دارد، هرچه علی مرتضی دارد ذات اقدس. وایي علي به له الله جل مطلب یې دا ده چې علي به له الله نه جدا کوي. علي چې څه لري هغه خدای لري، خدای چې څه لري هغه علي لري. استغفر الله استغفر الله. العیاذ بالله. یعنی علي چې څه شی لري هغه الله هم لري. نو علي رضی الله عنه خو د بولو ځای درلودل نه؟ وقارسه محترم.
اعوذ بالله دا که اوس لږ نورې خبرې سبحان درته ربي الاعلى. دا که لږ نورې خبرې په دې اړه دغه اوس په دغه خبره کې درته وکړم په خدای قسم جمعه که به طاقت نه درکړي در باندې راتاویږي داسې کمې دو درې خبرې درته وکړې یعنې علي سي وایي څه شی لري هغه الله لري الله سي څه شی لري هغه وایي علي لري استغفر الله العظيم استغفر الله. علي رضی الله عنه خو نس درلودل بیا یې په نس کې موادو العیاذ بالله وایي دا الله هم لري. استغفر الله استغفر الله. او کدی وای په یو طرف کې الله ته ویل سي دې طرف کې الله ده په بل طرف کې علي ده دا وای شرک ده داسې به نه وایې یعنې چې چیرې الله دورې علي ده ډېره مې خوا دغه خپلو مسلمانانو ته بدېږي په خدای قسم ډېره خوا مې دغه خپلو مسلمانانو ته بدېږي سبحان الله.